السلام علیکم ویورز، په دې هیله چې تاسو ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. نو زیات ملګري دغه مشکل اوس هم لري چې فیسبوک کې د فالو سیټینګ نشي آن کولی. یعنې تاسو فیسبوک کې د فالو سیټینګ څنګه آن کوئ، د فالو په اړه چې کوم سیټینګ دی هغه تاسو ته نن په دې ویډیو کې مکمل ښیم. ملګرو دلته وګورئ، هغوی نشي کولی. یعنې زیات ملګري دا پوښتنه کوي چې زما پروفایل اوس هم پروفیشنل موډ ته نه اوړي. نو دلته تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم. ګورئ زه خپل پروفایل ته راغلم. چې پروفایل ته راغلم دغه 3 ډاټ باندې چې اوکې وکړئ، دلته تاسو ته پروفیشنل موډ راځي. ولې اوس نشته ده؟ تاسو وګورئ ما ته هم نه ده راغلی. یعنې زما پروفایل وګورئ پروفیشنل موډ کې نه ده، څوک ما نشي فالو کولی. فالو سیټینګ مې آف دي. وګورئ ویو از باندې چې زه اوکې وکړم، دلته ګورم ویو از زما پروفایل څنګه خلکو ته ښکاري. ګورئ فالو نشته پکې، اډ فرینډ او میسیج راته کولی شي. خو دلته دې ځای کې پروفیشنل موډ اوس هم نشته. نو موږ سره اوسئ، د ویډیو کې مکمل پروسیس درته ښیم چې پروفیشنل موډ څنګه په پروفایل کې راولئ او فالو سیټینګ تاسو څنګه آن کولی شئ. ټول نه مخکې ملګرو کله چې تاسو په فیسبوک کې خپل پروفایل ته راغلی، دلته وګورئ په دې 3 ډاټ باندې به اوکې وکړئ. اول خبره یاد ولرئ، دې په اړه ما مخکې مې ویډیو جوړه کړې وه چې تاسو ته ما وویل چې هر کله دلته وګورئ تاسو به څنګه چالو کوئ. یو خو تاسو ګورئ که پروفایل لاک وي، ګورئ ما ته ان لاک پروفایل راغلی. چې پروفایل لاک وي تاسو ته پروفیشنل موډ آپشن نه راځي. صحیح شو. دوهم درته ښیم، تاسو به راشئ دلته د فیسبوک مین صفحې ته په سر کې 3 لاین ګورئ، په دې به اوکې وکړئ. سیټینګ ته به راشئ. چې کله سیټینګ ته راغلی دلته بیا سیټینګ اوکې کړئ. دې سیټینګ ته چې راغلی دلته تاسو دغه اپشنې باید ټولې آن کړئ. لږ لاندې به کوشئ او دلته تاسو کتلی شئ how people find and contact you. اول اپشن وګورئ دا، په دې به اوکې وکړئ. چې کله مو دا اوکې کړه اولنی وګورئ، دا به تاسو څنګه کوئ everyone. صحیح شولو، دا everyone شو. دوهم وګورئ who can see your friend list. صحیح ده، نو دا به تاسو پبلک کوئ. صحیح شو. دا هم چې کله پبلک نو ملګرو دا دواړه به تاسو پبلک کوئ، everyone به کوئ. او بل لاندې وګورئ followers and public content. یعنې دا ډېر ضرور ده ښه. ګورئ followers and public content دې باندې چې اوکې وکړئ، دلته به تاسو وګورئ دا فرینډ کې ده که نه، دا به پبلک کوئ. صحیح شو. دا هم پبلک کړو، دا بل به هم پبلک کوئ، دلته به ټول پبلک کوئ. اولنی به ورته انتخاب کوئ ښه. دا ګورئ دا مې هم پبلک کړو او دا مې هم پبلک کړو. ټول مې څنګه کړل؟ پبلک مې کړل. دا به زه پبلک ته واړم ټول. ښه دا ځکه نه پبلک کېږي ملګرو، دا چې زما پروفایل لاک ده، دا هر څه ما پبلک کړل. بیا به راشئ پروفایل ته، خپل پروفایل ته به راشئ. پروفایل ته چې راغلی 3 ډاټ باندې به اوکې وکړئ او دلته ګورئ آن لاک پروفایل به لاک نه وباسئ، یعنې آن لاک به یې کوئ ښه. ګورئ ملګرو دلته ګورئ آن لاک اپشن ده، دا به آن لاک باندې اوکې کوئ. آن لاک یور پروفایل به کوئ. چې کله مو پروفایل هم آن لاک کړلو نو اوس تاسو ته پروفایل کې ښیم پروفیشنل موډ به حتما راځي پکې. ګورئ یو آن لاک ټو یور پروفایل، زه به یې اوکې کړم. دا به لږ ریفریش کړم. دلته وګورئ 3 ډاټ باندې اوکې کوم او لاندې کتلی شئ سرچ نه لاندې ټرن آن پروفیشنل موډ. ګورئ ورته فالو سیټینګ هم په سر کې راغله درته. دلته وګورئ دا د فالو سیټینګ شو. دا به اوس زه پبلک کړم. دا مخکې نه کېدو، پروفایل مې لاکو، دا مې پبلک کړو. نو سر کې وګورئ فالو سیټینګ هم پیدا شو. دا وګورئ فالو سیټینګ. صحیح شولو. فالو سیټینګ ستاسو پروفایل فالو هم شوله. نو دلته زه خپل پروفایل ته بیا راغلم. ګورئ دلته ټرن آن پروفیشنل موډ دې باندې زه اوکې کوم، بیا به دا زه ټرن آن کړم. نو اوس تاسو وکتل چې په دې کې تاسو ته پروفیشنل موډ هم راغی، ستاسو پروفایل فالو ته هم واوښتلو، یعنې فالو ته هم ستاسو پروفایل لاړو او څنګه شو پروفیشنل موډ هم آن شولو. دا ګورئ ما ورته پروفیشنل موډ هم آن کړلو. نو دا دې زه 3 ډاټ باندې اوکې کوم او دلته زه ویو از باندې اوکې کوم. بیا مې ویو از کړو، کتلی شئ ملګرو 5K فالوورز او فالو او میسیج او دا هر څه اپشن، یعنې پروفایل مې اوس فالو ته واوښتلو، پروفیشنل موډ ته هم واوښتلو. ټرن آف پروفیشنل موډ یعنې بیرته هم زه بندولی شم. نو دغه یو اسانه سیټینګ دی. په دې طریقې سره تاسو کولی شئ خپل د فیسبوک پروفایل فالو سیټینګ او پروفیشنل موډ آن کړئ. په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شوي، د ویډیو لاندې یو لایک بټن ده، لایک کول مه هېروئ. ضرور ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، نوټیفیکیشن آن کړئ. ښه وخت ولرئ. بلې ویډیو پورې خدای پامان.